طالبانو یو ځل بیا د ولسمشر غوښتنه رد کړه دا چې د افغان حکومت او امریکا ته یې څه ویلي دي. په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان چې تل ښکاره د امریکا خلاف جهاد چغې وهي، خو حقیقت کې بیا د همدې امریکا سره پټې معاملې خو د افغانانو خلاف جګړې ته دوام ورکوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي دوی له امریکایانو سره سوله کړې، نه له افغانانو سره. د طالبانو د دفتر دغه غړی له پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دغې ډلې له امریکا سره د سولې هوکړې له مخې وربند کړی او له افغان ځواکونو سره د جګړې درول په دې هوکړه کې نه دي شامل. هغه وایي چې د افغان دولت په سنګرونو د طالبانو بریدونه له امریکا سره د سولې هوکړې د کمزورتیا په معنا نه دي. هغه همداراز د ولسمشر غني لخوا د اوربند غوښتنه رد کړه. بل خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي که څه هم له توافق وروسته د طالبانو جنګیالیو افغانستان کې پر دوی یو برید هم نه دی کړی، خو دغه ډله د تاوتریخوالي په کموالي کې ناکامه شوې او پاتې راغلې ده. د هغه په خبره موږ له ټولو خواو سره کار کوو چې د سولې هوکړه په سم ډول عملي شي. هغه ویلي د افغانستان حکومت باید اوس سولې ته ځان چمتو کړي. اسپر ټینګار کړی د امریکا لپاره افغانستان کې دوه اساسه زیات مهم دي. لومړی دا چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ځاله نشي او پر امریکا د برید لامل ونه ګرځي، او دویم دا چې د افغانستان مسله نظامي حل نه لري او دغه بحران باید د خبرو له لارې حل کړی شي.